د ولسمشر غني په امر تر اوسه څومره بندیان له زندانونو خلاص شوي؟ آیا دغه بندیانو خوشي کېدل به په څوله مثبت اغیز وکړي او که نه؟ پړې ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. د ولسمشر په فرمان تر اوسه 34 ولایتونو کې 3000 بندیان خوشي شوي. د افغانستان د زندانونو او توقیف خونو عمومي ریاست وایي چې د ولسمشر غني په حکم یې په تېرو څو اونیو کې له 3000 بندیانو ډېر خوشي کړي. د دې ادارې د حقوقي څانګې رئیس او ویان عبدالله زاهد د نن پنجشنبې په ورځ ویلي چې دا شمېر بندیان په 34 ولایتونو کې له بند څخه خوشي شوي. نوموړي وویل تر اوسه له ټولو زندانونو څخه د کرونا په اړه د ولسمشر د حکم له مخې 2915 نارینه بندیان، 48 ماشومان او 88 ښځینه بندیانې د هېواد د 34 ولایتونو له زندانونو خوشي شوي. ښاغلي زاهد وویل چې د حکم په اساس به تر 10,000 بندیانو خوشي شي او دا پروسه هم روانه ده. 2 اونۍ دمخه ولسمشر محمد غني د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د 10,000 بندیانو د بخښنې امر صادر کړی و. د 55 کالو څخه پورته عمر لرونکي کسان، د جنحه جرمونو مرتکبین چې له 3 څخه تر 15 کلونو پورې په بند محکوم شوي او هغه کسان چې 15 کاله په بند کې تیر کړي، هغه خلک چې لا علاجه ناروغۍ باندې اخته وي او ښځې او ماشومان د دغه فرمان څخه ګټه پورته کولی شي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې هغه کسان چې د ترهګریزو جرمونو او د داخلي او بهرني امنیت پر وړاندې په جرمونو محکوم شوي خوشي به نه شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.